آخر هم یوسف یعنی طالب د مصر پادشاه شو. دوهمه برخه، سرو زعفراني وینو به د تورو ویښتو بیخ کې تر سپینو زنو ځان رسوو. دا هر څه پر مینتوب او عشق دلالت کوي. خوبونه یې کم شو، شبګیرۍ یې خوښولې. له الله سره به د تورو غرو سرو د تاریکو شپو په منځ کې د سپینې سپوږمۍ په شاهدۍ د خپل عشق او مینې اظهارات کوه. ستورو به هم د دوی په دې ښکلي محبت غبطه کوله. په وریښمنو سپینو نوراني مخونو کې به یې اوښکو لارې جوړې کړې. داسې اوښکې چې د غم تعبیر یې نه کوو بلکې د سعادت زیر یې ورکول. همدا حال و چې په همدې ستړو مزلونو مسافریو د کائناتو خالق راضي ساته. ټول زلمي د دنیا له ژونده د ارمانونو کډه تړلې ګرځېده او د آخرت ابدي ژوند ته یې د یوې ګرمې مورکې له میدانه د ورتګ انتظار کوو. کله چې به هم د کوم عملیاتو پلان و، دا به بیا لکه اختر پر دوی یوه بیله خوشحالي وه. هر یو به په زیات اصرار سره ځان وړاندې کوو. د شپې د تیارې د غوړېدو سره به دوی د ظلم د تیارې په ټولېدو او ختمېدو پسې لاړل. په داسې رخصت به له پاتې ملګرو تلل چې د بیرته راتګ هیله به یې نه وه او د بیا دیدن ځای به یې د الله تعالی له طرفه رښتینو مؤمنانو ته تیاره سوي ښکلي جنتونه ټاکل. پاتې زلمیو به بیا د دوی د نصرت او حفاظت په پار د الله تعالی لوی دربار ته لاسونه کچکول نیول. د خشوع او عاجزۍ څک څک ګرمو اوښکو به یې لپو ته ځان رسوه او د دوی د بري ناز به یې خپل خالق ته وړاندې کوو. ټوله شپه به زلمي ورک و. د سهار د راتګ سره به دوی هم د رڼا ملګري وو. څوک به روغ، څوک به زخمیان او څوک به هلته د ښکلو حورو وفادار شوي وو. په همدې مسافرۍ کې به څو زهیرو زلمو چیرته خپلو څیرو څیرو جامو کې پټ معطر او زعفراني وینو باندې رنګ کوم دښت او بیابان کې ښخ کړل. هیڅ د افسوس او ارمان ژړا به نه ور باندې کېده بلکې له ځینو سرو شبګیري وهلو سترګو به مړې مړې رڼې اوښکې د انتقام په جذبو رنګ تویدلې. همدې د وینو په احرامونو ملبس قافلو د جهاد پر کعبه د عشق ډک طوافونه لا ورځ تر بلې زیاتول. له دې منځه ځینو زلمو د ابراهیم علیه السلام د صفت په خپلولو سره د تاریخ نوی زرین باب پرانیسته. د ورونو منځ ورته جنت ښکارېده. د نمرود ورونو ته په خورا میړانه وردانګل. استشهاد انتخاب کړ. د یو ملکوتی تکبیر سره به د بارودو په لمبو او لوګیو کې د ژوند داستان ته د پای ټکی کېښوده. خپل اولادونه به یتیمان د خپل یاد لپاره موږ ته امانت پرېښودل. د ابابیل په څیر به د ابرهه پر لښکرو باندې نازل شو او د هغوی سرونه به د دوی کاري وار ته منتظر وو. دوی وسوځېدل تر څو پر مظلومو مسلمانانو باندې خپره شوې د تورتم شپه د وجود په ورونو رڼا کړي. دوی وسوځېدل تر څو د وجود په یروي د اتلولۍ او قربانۍ تاریخ راتلونکو مؤمنو نسلونو ته یو اصل پاتې شي. دوی وسوځېدل تر څو ایرې د ازادۍ داستان لیکونکي قلم رنګ سي. څه زلمي بیا یوسف غوندې د خپل ورونو سالمانه رفتارونو تر ساحانو او زندانونو پورې یوړه. د زندان په تاریکیو د زنځیرونو په شرنګا کې به خپل رب ته په اوږدو سجدو کې د راز او نیاز قصې کولې. والدینو به یعقوب غوندې نظر له لاسه ورکړ خو د هر څه په ډیر صبر باندې تیرول. د زندان خوبونه او تعبیر د درست ملت د ژوند لامل ګرځېدل. زندانونه به یې مدرسې کړي. د الله وحدانیت او د سپېڅلي دین اشاعت یې له زندانه بهر ته رساوه. خو هیڅکله یوسفي عزمونه او فکرونه د زندان پنجرو او ولچکو ته عاجز نه شول او همهغسې به یې تر اخره دا زندانونه او ظلمونه د خپل رب د رضا لار بلل او خپل رضایت به یې د خپل رب په وړاندې په زیات احترام ظاهروه. همدا حال و چې آخر طالب یوسف د مصر بادشاه شو. زندانونه یې د خپلو تیارو سره پرېښودل. ولچکونه یې د زندانو پر کټونو د عشاقو پر تخت
د ماتو بنګړو غوندې پرېښودل. هغه ظالمان او مغرور وروڼه یې چې د زندان او د صدمونو لامل ګرځېدلي وو هم په وړاندې حاضر شو او د عفوې په موخه پښو ته ټیټ شو. هغه چې دی په کلونو د خپلو شیرونو والدینو لخوا جدا کړي وو، هغه چې د والد د سترګو نور هم قبض کړی وو، په هماغه سورین تندي معاف کړل. د دوی نامردي او ظلم ورته خطا حساب کړه او د مخکې په څېر خپلې خزانې بیا هم د دوی د کورونو رزق وګرځولې او ټولې د اتحاد او اتفاق په یو ټغر راټول کړل. اخر هم یوسف طالب د مصر بادشاه شو.